السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې ښه به اوسئ. تېره ویډیو مو په دې جوړه کړې وه چې څنګه کولی شو د اکبر ویب سایټ له لارې یوې دندې ته اپلای وکړو. نن ویډیو په دې جوړه کړې چې څنګه کولی شو اکبر ویب سایټ کې یوې دندې چې اپلای کوو، کور لیټر څنګه کور لیټر یو مسلکي کور لیټر ورته څنګه جوړ کړو. نو هر څه د مخه زموږ یوټیوب در سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې در سره وګورئ. لومړی هر کله چې تاسې کور لیټر جوړوئ، داسې یو کور لیټر باید تاسې جوړ کړئ. نوم به لومړی ورکول شوی، ورپسې به خپل د اډرس ورکوئ، بیا به ورپسې ننګرهار افغانستان چې هر ولایت مربوط یا هماغه ورکوئ، ورپسې فون نمبر، ورپسې خپل ایمیل به ورکوئ، ورپسې چې په کوم تاریخ دغه وظیفې ته اپلای کوئ هغه به ورکوئ، ورپسې بیا دغه کوم پوزیشن دی هماغه به ورکوئ. سرور ان ډسټریبیوټر پوزیشن دی په اسلامک ریلیف ورلډ وایډ IRW موسکین IRW ننګرهار ریجنل آفیس دا به تاسې ورکوئ چې هره موسسه وه ننګرهار افغانستان. بیا به تاسې سبجیکټ کې پوزیشن ورکوئ، سرور ان ډسټریبیوټر دا به ورکوئ. ورپسې ویکنسي نمبر د موسسې د دې جاب هر ویکنسي نمبر هغه به دې قوس کې ولیکئ. بیا به تاسې همدغه شی نه ولیکئ I am committed to pending a position of server in distributor. دغه چې جاب چې هماغه به تاسې دلته ورکړئ د سرور ان ډسټریبیوټر په ځای. دا به نور تاسې پرېږدئ. بیا به نیرلی 2+ چې څونه تاسې خپل ایکسپیرینس لرئ به تاسې دلته ذکر کړئ. ان کمیونیکیټینګ، ارګنایزینګ ان کمیونیکیټینګ پیپل انساید ان آوټساید. دا به تاسې دغه ځای کې به تاسې خپل ایډیټینګ وکړئ، د وظیفې معلومات به پکې ولیکئ. اخره کې I am eager to speak with you in person to find out more about what you have in mind and to show. دا به تاسې مکمل همدا شی ولیکئ. بیا به دلته اخره کې د ټلیفون شماره ورکئ، خپل ایمیل ادرس به ورکئ او دا تاسې سنسرلی به پکې ولیکئ، خپل نوم به په اخره کې ولیکئ او بیا به تاسې هماغه بس ته او وظیفې ته ورولېږئ کومې مؤسسې چې تاسو ته دغه بست اعلان کړی دی. نو ویډیو در سره وګورئ، بیا د ملګرو سره شریکه کړئ. تر بیا ښه وخت، الله پامان.